صاحب صدر گرامی قدر لائق صد احترام علماء کرام معزز حاضرین و سامعین، دا ما دا پاره دا ډیر سعادت خبره ده چې نن د آقای نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت نخی په دغه عظیمه مدرسه کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. الله کریم په دې آیت کریمه کې یو عجب اسلوب سره موږ تاسو ته خطاب فرمایي. لږ په دغه ندرت باندې خیال وساتئ او د رب کریم مینې خیال وساتئ چې آیت نازلې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او خطاب کوي امت ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. دین دا معلومیږي چې صرف د محبوب صلی الله علیه وسلم ذات اقدس په ګران نه دی، د محبوب دا غلامان چې دي دا امت هم په ګران دي. لکه چې یو استاد، یو مرشد، والد، سرپرست خپل زیردست ته وایي مینې سره تا دپاره ما دا وکړل او تا دپاره ما دا وکړل. مراد په اثباتول نه د خپل مینې اظهار کول وي. الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ مې تاسې دپاره ستاسې دا دین مکمل کا. واتممت علیکم نعمتی، نن ورځ مې په تاسې باندې خپل نعمت نبوت تمام کا. ورضیت لکم الاسلام دینا، او نن ورځ ما الله تاسې دپاره دین اسلام چې دی دا خوښ. اوس په دې آیت کریمه کې رب کریم اکمال د دین خوشخبری او زیر درکوي، اتمام د نعمت نبوت خبرداری درکوي، خپل رضا درته ښایي چې نن ما تاسې دپاره دین اسلام غوره کړ. په دې آیت کریمه کې یو اکمال د دین دی، بل اتمام د نعمت نبوت دی، او بل دا الله خوښ دین الاسلام. دینه موږ ته دا معلومیږي چې کم یو کس د ایمان دعوه کوي او د تکمیل دین قائل نه وي نو اسلام سره څه تعلق نشته. کم کس د ایمان دعوه کوي او د محبوب صلی الله علیه وسلم د منصب ختم نبوت نه انکار کوي، اسلام سره څه تعلق نشته. د الله خوښ اسلام امغه دی چې هغه دا ښایي چې دین مکمل دی، دا دین مکمل دی، او هغه دا ښایي چې عقیده ختم نبوت نه بغیر اسلام نشته. حاضرین محترم، اللہ کریم دا آدم علیہ السلام نوالی تر عیسیٰ علیہ السلام پورے سمر انبیاء و رسول لی گلی دی، مبعوث فرمائلی دی دا ٹولو نامیم دا دی خود لی.
بیا دا هغوی گفتار، بیا دا هغوی کردار، بیا دا هغوی نسب، بیا دا هغوی حسب، دا معلومات موږ له نه دي ادا کړي. وجوهات به ډېر یو پکې دام ده ځکه یې نه دي ښودلي چې د دې راتګ د دې بعثت یو مخصوص قام ته، یو مخصوص علاقې ته او یو مخصوص وخت دپاره، ځکه نه د هغوی قول محفوظ دی نه د هغوی عمل محفوظ دی. په دې تام کائنات کې الله کریم یوه هستی داسې مونږ تاسې ته عطا کړې ده چې هر گفت او هر عمل محفوظ دی. د گفت و عمل په وخت کې اشاره هم محفوظه ده او قول عمل او اشاره سره سره په دغه وخت کې د رخ انور بلا تشبیه چې کوم تاثر دی هغه محفوظ دی. ولې محفوظ دی؟ ځکه چې هغې نه پس بل د الله نبی و رسول رب کریم چې دی په منصب د نبوت و رسالت باندې نه فایزوي. دی کې د هر چا ځکه نه دی محفوظ چې رسته ورپسې بل نبی و رسول راته او چې چا نه پس بل نوی نبی و رسول نه راته د هغه قول محفوظ کړه، د هغه عمل محفوظ کړه، د هغه اشاره محفوظ کړه، د هغې د رخ انور تاثر محفوظ کړه. دا ذات ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. اوس که زه دا ووایم چې دعوه خدا ده چې گفتم محفوظ، عمل هم محفوظ، اشاره هم محفوظه، رخ انور تاثر هم محفوظ، نو دا آیت چې دی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دا کله نازل شوی دی؟ دا کله نازل شوی دی؟ نو دا سوال سوا سلور دیش کاله وشو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا نه تشریف وړی دی، خو دا معلوم دی امت ته. څنګه معلوم دی؟ دا د جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور دی. یو یهودی راغی د هغوی خدمت کې حاضر شو او عرض کوي چې تاسې باندې الله کریم یو داسې آیت نازل کړی دی که چېرې دا یهودو باندې نازل کړی وی دوی به په دغه ورځ باندې اختر کولی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تپوس کوي کم یو آیت وایي؟ یہودی دغه آیت تلاوت کوي الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بغیر د درنگ تیرولو نه برجسته فوراً جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی آو زه په دغه وخت کې موجود وم. دا روز د جمعې وه، دا روز د عرفې وه او محبوب صلی الله علیه وسلم د دغه آیت د نزول په وخت کې چې دی قیام حالت کې و، د وقوف په حالت کې و. علما فرمایي چې د قیام و وقوف نه مقصود چې دی هغه وقوف عرفات دی. نو دغه یو ټکی سره یوې جملې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره مونږ ته دا معلومه شوه چې دا آیت کریمه چې دی د جمعې په ورځ نازل شوی دی، په نهم تاریخ د ذوالحجې نازل شوی دی، دې نه تاریخ هم معلوم شو، میاشت هم معلومه شوه او حالت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم معلوم شو چې وقوف په حالت کې د وقوف نه مقام هم معلوم شو. وقوف کمزی کی کیگی؟ حج کی، عرفات کی کیگی.
نو گفت محفوظ، عمل محفوظ، اشاره محفوظه، رخ انور تاثر محفوظ. دا آیت کریمه چې دی د جمعې په ورځ نازل شوی دی، د عرفې په ورځ یعنی نهم تاریخ باندې نازل شوی دی، 12 میاشت په حالت د وقوف کې نازل شوی. تاریخ کې یو شی پاتې شو چې دا کال کم یو کال دی. نو محبوب صلی الله علیه وسلم تا فرضیت دا حج حکم چې دی دا نهم کال د هجرت کې ملاو شوی دی. حج کله فرض شوی دی؟ نهم کال د هجرت باندې. او نهم کال د هجرت باندې محبوب صلی الله علیه وسلم په خپل تشریف نه دی وړی حج ته. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج مقرر کرے دے او لے گلے دے. تقریباً 300 صحابہ کرام و صحابیات ورسر تدیر حج نبائی. دین دا سہولت ہم دے امت تا ملاو شاہ چی حکمران دا مسلمانانو چی پخپل حج دبارا تشریف نوڑی نو امیر حج بل کس مقررو لیشی. بلدا چی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خو دیر سیوا حریص دے پدے باندے چی دا اللہ کریم احکاماتو باندے دا حکم نازل دو سرپ پہ عملو کی. دا یو کال تاخیری والے فرمائی لے دے. نمونگ تذخیر احادیث کے دا مفہوم ملاوی گی چی پتہ نہم کال دا ہجرت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زکا حج دا پارا تشریف ندے اوڑے چی دا حج پا خپلو تاریخونو کے نراتلو. عربو دا قائدہ جوڑا کڑے وا چی دا سلور میاشت دا حرمت چی دی دا جنگ جگڑ چی پاکی حرام دا درے پر لپسی دی. شوال، ذیقعد، ذی الحج ایو زان لدا ومی میاشت دا رجب المرجب دغا میاش. نو دا دی بکل جنگ تا ارادہ کیا دا نو یو میٹنگ بیو کھا یو کمیٹی با کین آستا او میٹنگ بیو کو دا سشی دا تاریخ دا بدلولو چی دا میاش حرمت والا میاش ندا، دا میاش حرمت والا میاش ندا، بلے یو نامو پہ کی خود او جنگ بے او کو اخپل مقصد بے پورا کو. دا کمیٹی اسم کینی اگا دا غیر مسلمو کمیٹی کے ناستا دا دا مسلمانانو کمیٹی کے خوچی دا موسمیاتو پتوگو باندے خبر برابر نئی نو شوال بویو دی بوی چی رو جدا پوئے گئے با دی خبر باندے سر خو خوزوائی کن نتسبے اکڑل آگا حرمت والا میاش بے بدل اکڑا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زکن ہم کال دا ہجرت بانے حج دا پارا تشریف نہ دے اوڑے. اب یا چی کال لے تشریف اوڑے دے نو جمرہ عقبہ سرا و مزدلفہ کے او عرفات کے چدری خطبی ارشاد فرمائلی دی. ہر یو خطبہ کے دے خبر تذکرہ کرے دا چی اس زمانے اخپل گردش پورا کو او چل پا چل بانے ورغے سمطلب اس صحیح تاریخ دے. آج کفارو کم نسی کولا اگر ختم شوا اوسا کال کمی او کال لے منگ بگورو چی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقوف دا عرفات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرا کم کال بانے موجودو نہم کال بانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ دے اوڑے ایو لسم کال بانے چی دے ربیع الاول میاش کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دغا جہان فانی نہ تشریف اوڑے دے. نبیہ یو کال پاتی کی دا لسم کال دا ہجرت تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
ایام د حج کې اشهر حج کې اعلان فرمایلو چې محبوب صلی الله علیه وسلم سکاله حج د بار تشریف وړي سوک چې د محبوب صلی الله علیه وسلم په معیت کې حج کول غواړي مدینه طیبه ته دی راشي یا دا شارع هجرت چې دی باندې دی کړي واچي چې محبوب صلی الله علیه وسلم سره په قافله کې یو شان په مکه مکرمه کې داخل شي الله اکبر چا سره حج محبوب صلی الله علیه وسلم سره حج څومره خوش قسمت دي هغه خلق حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې د محبوب صلی الله علیه وسلم په معیت کې حج کړي دي مونږ دا حج کولی شو مونږ دا حج کولی شو د محبوب صلی الله علیه وسلم په معیت کې زما خیال ہے بیمار خو زیم تاسو خو نه الحمدلله که د جواب ورکولو عادت نه محبوب صلی الله علیه وسلم میت کی حج کول دا ډیر لوی اعزاز دی چې حضرات صحابه کرام ته الله کریم عطا کا دا امت د ختم نبوت په برکت باندې هغه حج خو نشي کوي خو دا هغه حج ثواب حاصلول شي څنګه محبوب صلی الله علیه وسلم چې دغه حج دا کولو نه پس کله مدینه طیبه ته واپس راغی یو صحابی نه تاسو کو چې حج ته موږ سره ولی نه وتلی هغه چې موږ سره چې څومره سورلیو په هغه باندې زما زامن او زما سختن چې دی هغه حج کې شرکت وکړو او زه دې لپاره پاتې شم نو محبوب صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل ښا نو بیا رمضان کې عمره وکړه رمضان کې عمره وکړه رمضان کې عمره کول داسې دی لکما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حج کول نو نهم کال او لسم کال کې دا لسم کال د هجرت ته چې محبوب صلی الله علیه وسلم حج فرمایلی دی چې موږ تاسو د حج تمام په نامه باندې پیژنو حج اسلام په نامه باندې پیژنو حجۃ الوداع په نامه باندې پیژنو په دې حج کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د محبوب صلی الله علیه وسلم په معیت کې فریضه د حج ادا کړې ده او دا آیت چې نازل شوه دی ادا آقا په څنګ کې جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جمعه ورځ نهم تاریخ دولسم میاش لسم کال د هجرت دا آقا گفتم محفوظ دا آقا عمل هم محفوظ دا گفت عمل په وخت کې اشاره هم محفوظه د رخ انور تاثر هم محفوظ ها دا ټول خو مونږ ته معلوم شو په دغه آیت نزول په وخت کې د محبوب صلی الله علیه وسلم په وجود اقدس باندې کم یو لباسو نو تاسو ته خپته ده کو طلبای هم پتا دا کو علماء هم پتا دا قوام الناس هم پتا دا چې څوک حج د پاره نه هم تاریخ باندې په عرفات کې موجود وي نو لباس کم وي لباس د احرام د صادری وي نو محبوب صلی الله علیه وسلم د احرام په دو صادرو کې چې دی هغه ملبوسو خخه په سر مبارک باندې سو محبوب صلی الله علیه وسلم عادت مبارک خداو یا په سر باندې به امامه وا یا به ټوپه وا دغه وخت کې محبوب صلی الله علیه وسلم سرتورو زکه چې مونږ کوم مناسک د حج د محبوب صلی الله علیه وسلم نه زده کړی دي باغه کې سدي احرام په حالت کې په سر باندې ټوپه نه پټکه نه سرتور سری دا آیت چې نازل شو محبوب صلی الله علیه وسلم سرتور سرو خجی پړو خپل مبارک کې چې ده د محبوب صلی الله علیه وسلم پیزار کم یو دا موزیوی کن علینو نو معلومیږي چا چې مناسک د حج لستلی د حج احکامات لستلی حج کړي الله کریم په کرم او فضل کړي تاسو ته خپته ده چې حاجی چې ده
د احرام په حالت کې یا عمره کون کې چې احرام په حالت کې داسې پیزار پخپو کوي چې محبوب صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا د خپې دا پلن اډو کې اخکاری نو دا پر پلن اډو کې په موزه کې نه ښکاري په څه کې اخکاری په نالینو کې اخکاری نو محبوب صلی الله علیه وسلم په خپو مبارکو کې قدمینو مبارکو کې نالینو په دغه وخت کې چې کوم وخت کې دا آیت مبارک نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. او زه طالبانو نه پوښتنه کوم دا نالین مبارک چې په قدمونو کې وو مبارکو کې نو دا د نالینو دا تلی چې دي دا ځمکې سره جنګېدلي وو که نه فوراً جواب دا راځي چې یقینا دا به ځمکې سره جنګېدلي وي نه صیبه ځمکې سره نه و جنګېدلي ځکه چې محبوب صلی الله علیه وسلم وقوف د عرفات کې چې دی په خپلې اوښې باندې چې دی سوار و چې هغه اوښې نامه قصوا ده او محبوب صلی الله علیه وسلم پیزار مبارک نالین مبارک ځمکې سره نه لګېدل. په دغه حجة الوداع کې محبوب صلی الله علیه وسلم څومره مناسک دي اکثر په خپله اوخه باندې ادا کړي دي څه دپاره دا لکونه سیوا صحابه کرام چې دي لکونه سیوا صحابه کرام و صحابیات چې دي چې دوی ګوري چې په دغه مقام باندې محبوب صلی الله علیه وسلم په کم انداز سره د رب کریم عبادت کوي او دا خبره هم ذهن کې واخلئ څه چې محبوب صلی الله علیه وسلم کله مدینه طیبې نه روان شه او دا لبیک ترانه ویلا چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک نو ورسره به دا ارشاد فرمایلو خذوا عني مناسککم ما دا مناسک د حج دی دا واخلی حضرات صحابه کرام ته دا تعلیم چې ما وګوري څنګه چې قوم داسې وکړي څنګه چې وایم داسې ووایي. اوس دا آیت چې نازل شو مونږ ته روز معلومه شو چې جمعه ده تاریخ معلوم شو چې نهم دی میاش معلومه شو چې 12 دی او کال معلوم شو چې 10 کال د هجرت دی لباس معلوم شو چې هغه احرام دی قدمونه مبارک کې پڼې دي په خپل اوښه باندې زور دي. آیت چې نازل شو د محبوب صلی الله علیه وسلم د رخ انور کوم اړخ مشرق تا مغرب تا شمال تا جنوب تا کم اڑختو حاجیانو ته پته ده طلباو دا خبره لوستې ده چې وقوف د عرفات کې د حاجي مخ کم اړخ ته قبلې اړخ ته کم اړخ ته قبلې اړخ ته یعنی قبلې اړخ ته د محبوب صلی الله علیه وسلم رخ انور چې د آیت نازل شي. اوس وقوف کې سړی څه کوي دعا کوي وقوف کې سړی څه کوي دعا کوي.